اساینمنت همه خبره ده لکه مونږ چې مخکې یو ویریبل ته ویلیو اساین کوله، یعنی یو ویلیو یا ویریبل ته اساین کول د مونږ اساینمنت وای. خو د دې اساینمنت تر شا چې بیا مونږ سره نور اپریټرز موجود دي چې د هغه په واسطه زمونږ کوډ کوچنی کیږي. په غټو طریقو سره هم کولای شو چې مثال ماته تاسو درکړو چې تاسو غره په پويږئ نو دا غل پاج دا کوډ کوچنی شي بیا مونږ سره د اپریټرز راځي دا غره مونږ استفاده کوو. دا مونږ سره اساینمنت اپریټرز دي. اپریټر مونږ سره دا یو دي، مثالونه دا یو دي او دا مثال او دا چې د سیم ټو سیم دی وګړه طریقه د لنډه طریقه د تاسو ته تشریح کوم لګ ورته وخت کې دی لګ لاجیکل د ډیر سشتنه بکی ګوره ایکوال خو تاسو سو مخ کې کلاسونه کې وکړه چې کله مونږ یو ویریبل ته ویلیو واچو نو مونږ د ایکوال څخه استفاده کوو. مثال مونږ ولیکلو چې a کې لس ټور کو نو مونږ لیکلو چې a equal to لس، نو دا لس به راوستل شو a ته به واچول شو یا دا لس به د a ته اساین شو نو دې ته ویل کېږي اساینمنت اپریټر. نو دې هدف هم دا دی چې x مساوي کېږي y، نو مطلب دا y راواله او د x ته ورواچو یا دا y راواله د x ته اساین کړي. دې وګړه طریقه هم همدغه څه دي کې څه خاص شته نه، خبره ټوله دلته را جوړیږي. پلس او ایکوال دلته چې تمونګه مخکې کوم اریتمټیک اپریټرز وي هغه ټول اپریټرز دلته لګول کېږي، بس صرف مخې ته مساوي ورکول کېږي. او د دې موږ سره هدف د مثال کا چې تاسو یو څوک پروګرامینګ کې لیکي چې x پلس او ایکوال ټو y، د دې هدف دا دی چې په دې x کې هر څه وي هغه به د y سره جمع کې او بیرته به د x ته ورکړي، لکه څنګه چې تاسو ته ما مخکې یو مثال درکو. نو کته دا په غټه طریقه لیکي په وګړه طریقه لیکي نو ته به ورته لیکي چې په دې x کې هر څه موجود دی هغه به راواخلي جمع به کې د y سره او بیرته به چاله ورکړي د x ته به ورکړي. کچې ته ماینس ایکوال لیکي د دې هدف دا به تاسو دې رقم ته لیکي چې ماینس x minus equal y، نو هدف دا چې په دې x کې هر څه وي د هغه نه به y منفي کې او بیرته به چاله ورکړي د x ته به ورکړي. چې دا تاسو ته لیکو چې ملټیپلیکیشن او ایکوال نو دا به تاسو د څه لیکي چې x ملټیپلیکیشن ایکوال y، نو هدف دا چې په دې x کې هر څه وي هغه به د y سره ضرب کې او بیرته به د x ته ورواچي. او ډیویژن کې هم دغه څه ده او ماډولس کې هم دغه څه ده او ایکسپوننشل کې هم سره هم دغه څه ده. نو دا موږ سره اساینمنت اپریټرز چې موږ عملیه تر سره کوو او بیرته همدغه چې کوم ویلیو تر سره کوو بیرته همدغه تی ورکو. نو دا موږ سره اساینمنت اپریټرز دي او نو استعماليږي مختلف ځایونو کې په دې کې ټول زیات استعماليږي هغه موږ سره دا یو دی او د دې نه علاوه چې د موږ سره دا هم کله کله استعماليږي او دا هم استعماليږي، خو تاسو سره باید موجود وي اپشن چې تاسو سره ډیر وي تاسو په پروګرامینګ کې هغومره راحت کار کولای شئ ځکه چې هرې مسلې لپاره به تاسو ته یو حل موجود وي. اوس راځو پر دې باندې کار کو. نو ګوره ساده کار کو، ساده کار دې کو چې a یا ویریبل اخلم په دې کې لس سٹور کوم دا. نو اوس په دې کې ما مخکې نه لس سٹور کړل کله د لازم لیکم چې a کو ورته لیکم چې موږ سره a پرنټ کا، نو په دې a کې موږ سره څو موجود دي په دې موږ ټول پوهیږي چې په دې کې موږ سره لس موجود دي. زه اوس ترم چې په دې a کې هر څه موجود دي دې سره بل ویلیو در کوم هغه جمع کو بیرته دې a ته ورواچو. نو کته ته په وګړه طریقه لیکي نو ته ورته لیکي چې a equal to a plus 20 صحیح شو. نو دې هدف دا چې په دې a کې هر څه موجودي هغه به د 20 سره جمع کې بیرته به د a ته ورکړي. نو دې هماغه څه کې او جواب هم سره سور راځي دیرش برازي ځکه په خوا به a کې لس موجود او شل سره جمع شو بیرته د a ته ورکړو نو جواب موږ سره شل راغی. لاندې طریقې څه ده؟ لاندې طریقې دا چې a او بیا بلی کې چې جمع او بیا بلی کې چې مساوي او بیا ورته ویلیو. نو ما خبره لاجیک ته چې وګوري ویل ولې ما خبره چې a جمع کله شلو سره بیرته اساین کا چاته a ته a چې کا جمع کله شلو سره او بیرته اساین کا چاته a ته، نو جواب بیا هم تاسو سره سیم ټو سیم څووي دیرش. کله راشم دې په ځای ته ولیکم چې دیرش دلته ولیکم نو بیا جواب موږ سره سلويخ راشي ځکه په خوا موږ سره په a کې لاسو دیرش سره جمع شو بیرته a ته ورکو جواب موږ سره سلويخ راغی. همداسې موږ سره د تفریق لپاره هم دی. اوس جواب موږ سره لز دی. کله دراشي مرتولي کم چې په دې a کې هر څه دی د a ته واچو چې واچو چې په دې a کې هر څه وي هغه نه 15 ماینس کا بیرته a ته ور واچو نو راشي جواب تاسو سره 15 وي. کله دې لنډه طریقه لیکي نو هغه داسې دی چې a minus equal to 5، نو مطلب دا چې په دې a کې هر څه موجودي هغه نه 15 منفي کا بیرته دې a ته ور واچو اسانه کا، نو جواب تاسو سره بیا هم 15 وي. کله دراشم د 15 په ځای ورته ولیکم نو جواب تاسو سره 3 وي ځکه چې دا لسونه ولاړ شي نو 3 پاتې کیږي. نو دا موږ سره د ماینس خبره وا او اساینمنت خبره وا. بل موږ سره موږ وایو چې ضرب ده، نو ضرب کې هم وګړه طریقه دا چې تاسو بلی کې چې a
equal to a multiplication هر نمبر چې تور کول غواړي مثال څلور نو مطلب دا چې څلور راواله د a سره ضرب کا د a کې چې هر څه وي هغه سره څلور ضرب کو بیرته د a ته ورواچو نو قیمت به موږ سره څو راشي سلويغ براشي ځکه لاس پکیو څلور سره ضرب شو سلويغ شو بیرته a ته ورکو a مونږ کو کړه جواب مونږ ته راغی نو دا یو د طریقه ده لنډه طریقه دا چې تاسو بلی کې چې a بیا ورکو ملټیپلیکیشن ایکوال ټو او بیا د ورته واچي مثال څلور نه 15 می دادل واچو نو جواب موږ سره راشي 50 ځکه چې موږ ما خبرو کړه چې په دې a کې هر څه موجود دي هغه براوالي ضرب به کلی چاته ل 15 سره بیرته به ورکې چاته دی a ته به ورکې نو جواب موږ سره سورا دی بیرته 50 راځي نو دا موږ سره شو ملټیپلیکیشن بل موږ سره خبره د تقسیم دا کومه په وګړه طریقه کو نو موږ لیکو چې a براوالي او دا به تقسیم کې پسو باندې په 15 باندې نو جواب موږ سره سورا دی موږ ته چې په دې a کې هر څه وي هغه 15 باندې تقسیم کا بیرته a ته ورکا نو جواب موږ سره راشي 2 ځکه چې لاس په 15 تقسیم کې 2 کیږي او دا طریقه بیا موږ سره د کتا سورا شو لیکه چې a او دغه ورکه د سبب تقسیم علامه به لیکه 1 ور به لیکه 15 نو اما خبره ده چې لمړی باندې a چې هر څه موجود هغه په تقسیم کې 15 باندې او بیرته به آسان کې a ته نو جواب بیا هم تاته راځي نو ماډلس هم په دغه طریقه ده موږ سره او ایکسپوننشل هم په دغه طریقه ده نو د براشو ته ولیکو مثال a equal to او ته ولیکو چې a کې هر څه وي د هغه ریمایندر وباسه او بیرته چاته ورکا ریمایندر چې وباسه پسو به واسه مثال ته چې بدریو او بیرته a ته ورکا جواب موږ سره راشي یو ځکه چې لاس پدریو تقسیم کینو درې پدریو کې نه یو اضافات شو هغه موږ سره باقی دي هغه موږ ته راکړو دا ته ریمایندر راو باسي او د دې لنډه طریقه دا چې a ولیکا او واچو ریمایندر علامه مساوي ورک او ته ولیکا چې 3 نو دا به تاسو راشي چې په دې a کې هر څه موجودي هغه په دریو تقسیم کې او جواب طالب ته هماغه یو درکې او لاست موږ سره چې ده هغه موږ سره دا دی چې a کې چې هر څه مو آیته ورواچو چې a کې چې هر څه موجودي هغه به راواغلي طاقت او توان کې سبا سره وږي په دریو باندې او به ته به a ته ورکې او جواب موږ سره راشي زر او کدا په لنډه طریقه لیکل غواړي نو لنډه طریقه دا ده مثال a د موږ سره او د علامه واچو ایکوال ټو واچو او تولیکا چې 3 نو بیا به هم جواب موږ سره زر وي نو دا موږ سره اساینمنت اپریټر او اریتمټیک اپریټر ان شاء الله څه خاص پاکستانه کبه هم تاسو ته سخت مخ کار تاسو کولای شئ سوزل پریکټیس وکړئ نو ان شاء الله په دې باندې به هم تاسو پوه شئ